بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو او خويندو، موږ یو سیریز شروع کړو د دعا باره کې، او موږ هغه وجه ذکر کړی وي چې کله انسان کې هغه وجه موجود شي، الله سبحانه و تعالی د انسان دعا بیا نه قبلوي. نن موږ هغه وختونه ذکر کوو چې کله انسان دعا وکړي د الله سبحانه و تعالی نه، په دغه وختونو کې نو الله سبحانه و تعالی د انسان دعا زر قبلوي. نو که غواړي چې دعا دې قبول شي، حاجتونه دې پوره شي، نو په دغه وختونو کې دعا وغواړه. په دغه وختونو کې د الله سبحانه و تعالی نه دعا وغواړه. دا هغه وختونه دي چې په صحیح احادیثو کې راغلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، ای الدعاء اسمع، کومه دعا ښه قبلیږي ای د الله نبی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل، د شپې په اخره حصہ کې چې کله دعا وشي، نو دغه دعا الله سبحانه و تعالی زر قبلی. دویم وقت چې په هغه کې الله سبحانه و تعالی د انسان دعا زر قبلی، هغه د فرض د مانځه نه وروسته دعا کول دي. کله چې فرض منځ وکړي او هغې نه وروسته دعا وکړي، نو دغه دعا الله سبحانه و تعالی زر قبلی. دریم وقت د اذان کېدو په وخت کې، د اذان کېدو په وخت کې کله چې انسان دعا وکړي، نو دغه دعا زر قبلیږي. څلورم د جمعې د ورځې، جمعې په ورځ کې چې کله دعا وشي، او خاص ګر د مازیګر نه وروسته مازیګر وخت کې، نو الله سبحانه و تعالی دغه دعا زر قبلیږي. پنځم د جمعې خطبې په وخت کې چې کله دعا وشي، او شپږم د اذان او اقامت په منځ کې، کله چې اذان وشي او لا اقامت نی شوي، دغه وخت کې چې کله انسان د الله سبحانه و تعالی نه دعا وغواړي، نو الله سبحانه و تعالی د انسان دعا زر قبلی. خو کله چې انسان د دعا آداب مراعات کړي وي، د دعا لپاره ځینې آداب دي چې هغه انسان به د هغې لحاظ ساتي. چې کله په دعا کې د دغه آداب و لحاظ وساتي، نو الله سبحانه و تعالی ستا دعا چرې هم نه رد کوي.